السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یار نن سبا تاسو ته معلومه ده چې ډېر زیات خلک یوټیوب استعمالوي، خو بیا یار ځینې ملګري داسې چې هغه ډېر زیات تنګ شوي چې یار موږ دومره ویډیوز اپلوډ کوو، زموږ په ویډیوګانو باندې ویوز نه راځي یا زموږ چینل مخکې نه ځي. نو یار پته څه ده د دې مطلب داسې یار ریزن څه دی چې موږ د خپل زموږ د چینل چې کوم دی د هغې د وجې نه مخکې کېږي او مطلب هغه ویډیوګان هم ډېر زیات زبردست جوړوي، خو د هغه ویډیوز چې کوم دي دا بیا هم نه مخکې کېږي، د هغو ویډیو نه وایرل کېږي. نو په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم چې تاسو خپل چینل څنګه مخکې کوئ او د هغې لپاره ضروري خبرې څه دي. نو تاسو کوم د خپل موبایل سکرین ته تاسو ته ټولې طریقه هم ور دي نه مخکې که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل پښتون ډیور پر سبسکرایب کړی نه دا ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، راځئ چې تاسو ته وښیم. خانو دوستانو د ټولو نه مخکې خو تاسو خپل ویډیو وایرل کول غواړئ د هغې لپاره تاسو ته زه درې شیونه ښیم چې یو د هغې نوم دی، یو د هغې ټایم لاین دی او بل د هغې ټچ. نو زه به تاسو ته خپل ویډیوګانې یو څو ټایم لاین یې وښیم چې تاسو خپل ټایم لاین یې سره په ښه طریقه باندې جوړوئ. نو بیا به د هغې کې چې کوم لیکل وي هغه به خلکو ته ښکاري او خلک به ستاسو ویډیو پلی کوي. تاسو که دا ټایم لاین وګورئ نو تاسو ته په ویډیو کې هم په دې کې لیکل ډېر زیات صفا ښکاري. که تاسو دا یې وګورئ زما د سیکنډ ټایم لاین نو په دې کې خلکو ته هم لیکل ډېر زیات صفا ښکاري، او که تاسو دا دریم وګورئ نو په دې کې خلکو ته هم لیکل ډېر زیات صفا ښکاري. نو په دغه طریقه سره تاسو ټایم لاین جوړوئ، ستاسو ویډیو به بیا خلک پلی کوي او ستاسو ویډیو به خلک ګوري. هغه زه تاسو ته بله طریقه وښیم. نو چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو د ویډیو په ډسکرپشن تاسو ته ښیم، د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو لګوئ چې هیش او بیا به ټچ لګوئ، یعنی هیش ارن منی، هیش میک ایډسن، هیش میک ایډ موب، داسې دنیا نومونه به تاسو ولیکئ. نو چې کله دغه نومونه څوک سرچ کوي نو ستاسو ویډیو به په سرچ کې هم راځي په دغه طریقه سره. بله خبره دا تاسو د ویډیو چې کوم ده دا په پبلک باندې وساتئ او که لاندې ونې وګورئ نو تاسو په ټچ کې هم څه ولیکئ نو په دغه طریقه سره به ستاسو ویډیو مخکې ځي. بل خبره دا تاسو د ویډیو نوم چې کوم دی هغه په داسې طریقه سره ولیکئ چې هغه د نورو ویډیوګانو سره ریلیټډ وي، یعنې هغه نوم خلک سرچ کوي نو بیا به ویډیو په سرچ کې راځي. نو په دغه طریقه سره تاسو خپل ټایم لاین هم صحیح جوړ کړئ، خپل نوم هم ویډیو ته صحیح ولیکئ، ټچ هم وکړئ، بیا به ستاسو ویډیو ډېر زیاته مخکې ځي. نو خلکو مرګو دا و د نوې ویډیو مو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله پام.